الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. درود الشريف واي. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. الله رب العالمین فرمای میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې پای کې د قرآن نزول شروع شوی دی او دا قرآن هدایت دی د خلکو دپاره او واضح دلایل دي د هدایت نه او په دې کې معجزات دي چې هغه فرق کوي په منځ د حق او د باطل کې. کم سړی چې په دې میاشت کې په خپل ځای کې روغ جوړو مسافر نو روجه دی ونیسي او کم چې بیمارو نو فی الحال دته اجازه شته چې روجه وخوري رستو به قضا راوړي او کم چې مسافرو دته رخصت او اجازه شته چې روجه ونه نیسي رستو به قضا راوړي. خو که روجه ونیسي نو ډیره بخوي ځکه رستو بیا هم قضا راوړي. مسافر د پاره دا حکم دی چې تکلیف وته نه نو چې روجه ونیسي نو بهتره ده ځکه د ټولو خلکو روجه ده نو اوس ورته روجه نیول اسان دي او بیا څه پته لګي. خو که خوري نو اجازت شته دی مسافر. سلمان رضی الله عنه فرمای مونږ د نبی پاک صلی الله علیه وسلم تقریر وکړ د روزي د میاشتې نه یو ورځ مخکې او پای کې فرمایل اے خلکو تاسو ته الله یو میاشت راوسته ډیره لویه میاشت او ډیره برکتی میاشت او پای کې یو شپه ده چې د زرو میاشتو نه بهتره ده. الله د هغې روجې فرض ګرځولي دي او د هغې تراویح سنت دي. څوک چې په دې کې یو نیک عمل وکړي یو نیک عمل نو دا داسې هره نیکي چې وي دا داسې ده لکه نورو میاشتو کې چې فرض ادا کړي. نفل عمل لکه نفلي صدقه دې ورکړه نو داسې ده لکه نورو میاشتو کې چې زکات ورکړي د هغې څومره ثواب دی. نفلي مونځ دې وکړو نو نورو میاشتو کې چې د فرض ثواب دې تعالی به خدای درکړي. او چا چې په دې میاشت کې فرض ادا کړ نو دا داسې ده لکه نورو میاشتو کې چې اویا فرض ادا کړي. مثلا د سهار جمع لراغې سهار مونځ دې وکړو نو د یو جمع کې چې د روژې میاشت کې تا وکړه لکه نورو میاشتو کې چې اویا جمع د سهار تا کړي وي. داسې بیا ماسپښین هم الله رب العالمین توفیق درکو جمع سره دې مونځ وکړو نو په رمضان کې چې تا جمع وکړله فرض مونځ دې وکړو داسې ده لکه نورو میاشتو کې چې تا اویا جمع د ماسپښین د مانځه کړي. سبحان الله. او دا د صبر میاشت ده. ولګ باندې مم صبر کې تند باندې مم صبر کې غصه باندې مم صبر کې د مزاج نه خلاف کارونه ولې کېږي ته به صبر کې. ازمون د زنانو خبره روجه په پچانه خرڅه خپل وای کړه مشرانه خزي وای روجه د سنی ولې جوزه په خلکو خرڅه د پښتو ډېری جوړي خبرې دي لکه څوک یو شی په چا خرڅین دغه تی قیمت غواړي کنه غواړي ټیک ده دا دغه ملکیت یې غلې ورکې نو قیمت یې غواړي نو روجه خو ستا خپل روجه د ثواب دی خپل نو زوري بل ولې ورکې اوس موږ اوس ذهن کې پښتو نه راځي کړه پښتو په مطلب خو موږ نه پیږو دا خو ډیره جوړه خبره ده. الله زموږ استاد په حال رحم وکي. نو فرمایي چې دا د صبر میاشت او د صبر ثواب جنت دی. صبر نیم ایمان دی. الله دې موږ د سختو نو ساتي.
او دا د مینی محبت میاشت ده یو بل کرشیزونه لیږي خوراکونه لیږي خشه چې پوخ کې گاونډي کرو لیږي یو بل سره مینه محبت کوي خفګانونه ختم کوي او دا میاش د چې پدې کې زیاتی کې در مؤمن رزق برکت فیصلیم کیږي او ظاهریم تاسو ګورئ دسترخوان کې څومره پلیټونه پراته دي تاسو الحمدلله چا چې پدې کې یو مسلمان باندې د الله د رضا پر روزه ما تکړه الله به دې سړي ګناهونه وبخي او دې به د جهنم د اور نه آزاد کی او دله به الله دومره ثواب ورکړي څومره چې د روزدار ثواب دی او دې سره به د روزدار ثواب کې کمې نه راځي صحابه کرام عرض کو د الله پیغمبر موږ ډېر غریبانان یو موږ وس نشته دی چې دومره شی راوړو چې د نورو خلکو د روزې ماتم شي او د یو بل مسلمان د روزې ماتي تنظیم وکړو نبی پاک صلی الله علیه وسلم متو فرمایل دا ثواب الله په دې باندې ورکړي چې چاله یو کجوره ورکړي هغه په روزه ماته او یا یو ګوټو بو ورکړي یا یو ګوټ پای ورکړي هغه په روزه ماته کی دا ثواب الله تعالی درکړي چې د جهنم د اور نه دی آزادای او ګناه دی بخي او د روزدار عمر ثواب درکړي او دې سره د روزدار ثواب کې کمی نه راځي او دا یو د څه میاشته چې اول ایسه دی رحمت ته رومبه عشره دا رحمت ته او میانځه مغفرت ته او اخیره عشره د جهنم د اور نه ازادي ده معلمان وای رومبو لسره کې دا دعا ډیره کوه رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین دا دی حدیث نه وای دا د رومبه عشره وظیفه ده ناسته ولاړه باندې کوه رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا الله ما وبخي په ما رحم وکي او ته بهتر رحم کوونکی او منځه د جهنم د اور نه منځه مغفرت ته منځه نو پدې باندې الله گناهونه معاف کوي نو دې کې وا رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم یا اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ډېر وای پښتو کې وای د مغفرت دعاګانې په دې منځه کې ډېرې کوه رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الرحيم او اخره عشره د جهنم د اور نه ازادي ده نو هغه کې وای اللهم اعتق رقبتي من النار یا الله ما د جهنم د اور نه آزاد کی یا الله ما د جهنم د اور نه آزاد کی اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم اعتق رقبتي من النار چا چې پدې کې پخپل مزدور باندې نرمي وکړه یا پخپل غلام باندې مزدور نرمي وکړه الله به دې وبخي او دې به د جهنم د اور نه آزاد کی دی وخت غلامان نشته نو موږ تاسو له پکار دي چې کور کې زنانو سره نرمي کوو دا ثواب به خدای راکړي یو سړی افسر دی خدای یو عہده ورکړي دا غلان دي کسان دي هغه باندې دی ډیوټي کم کی کم کار دي تیوالی ته مثال ډېر لوی جاگیردار مزدوران د سری دي هغه له مزدوري پوره ورکوا چټي ولا یو غنټه دوه مخې ورکوا پیږه خبره دا رنګ چې کوم ځای کې تاسو حکومت د طرف نه اختیار وي او حکومتي کار ته نقصان نه رسیږي نو خپل لاندې خلکو باندې نرمي کوا او په دې کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي سلور کارونه ډېر کوي په دې میاش کې سلور کارونه ډېر کوي یو دا غینه دوه دسي کارونه دي چې پاغي باندې به تاسو نه الله راضي شي الحمدلله دوه کارونه داسي دي چې رب العالمین جل جلاله به راضي کیږي تاسو نه
او دوه داسې دي چې هغې نه ستاسو خلاصې نشته به خامخا کوئ هر وخت به یې کوئ دوه کارونه چې الله پې راضي کېږي هغه ده چې لا اله الا الله ډېر وایي لا اله الا الله لا اله الا الله الحمدلله مونږ د روژې میاشت کې هر سهار وایو که الله دې قبول کړي دا دې حدیث قرآن کې الله دې قایم دائم وساتي ځان لم کوو بیا ملګرو باندې مشقي طور د تربیت په طور نو لا اله الا الله ډېر وایي په دې باندې به تاسو نه رب العالمین راضي شي سو کلمه طیبه ډېره وایي که نه د الله وعده د دې سړي نه به زه راضي کېږم الحمدلله زموږ استاد محترم محدث جلیل مفسر کبیر علامه سید شیر علی شاه صاحب نور الله مرقده واعلى الله مراتبه فی جنت الفردوس په فرمایل رضای مولا ازهم اولا د خدای رضا خدای سره نه اوچته ده الله قرآن کې فرمایي کنه ورضوان من الله اکبر د الله رضا ډیره لویه ده د الله رضا پس حاصل کی د الله دین عملی کا خدای برازي شي الله پس ناراضه کی د الله احکامات ماتول د الله دین تشاکول ولا یعذ بالله خدای پاک جل جلاله دې موږ تاسو ټول ناراضي شي الله دې ټول امت مسلمه ناراضي شي او دویم چې تاسو نه په الله راضي کیږي نغه استغفار او توبې دي توبې ډېر وباسي صلات توبه کوي او په جبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه بخاری شریف کې د شداد ابن اوس رضی الله عنه روایت ته چې چا سید الاستغفار یو ځل ویلي سحر کې نو په دې ورځ چې دې مړ شو دا سړی به جنت ته ځي او چې ماښام کې وي د شپې مړ شو په دې شپه دې مړ شو جنت ته به ځي او سید الاستغفار د ټولو استغفارونو سردار دی هغه دا دی اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت دا یادېږي څومره لویه ګټه ده او یو جمله دوه دي بس نو استغفار ډېر وایي استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا ډېر جامع دی کې استغفار هم دی او توبه هم ده دی وجه نه اولیاء الله او مشایخ دي ته ترجمه استغفر الله ربي دا استغفار واتوب الیه توبه هم پکې استغفار په خله توبه او توبه عملی توبه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او دوه کارونه چې دا غینه زمونږ اخلاصې نشته ناغه دا چې د الله نه جنت غواړي چې الله د جنت نعمتونه منصیب کړي ابراهيم عليه السلام څومره لوی استی ده هغه وی وجلنی من ورثه جنت النعیم یا الله ما د جنت نه وګر جنتیانو نه وګرځي ابراهيم عليه السلام څنګه نه جنت غواړي دا بعضی کمکل ناتخوانان وی په جنت سکو ما وای کنه وی مدینه می پکار ده نه دا جذبات نشته په دین کې مدینه زمونږه بالکل پکار دا او جنت هم پکار مدینی ته چې لاړ شي جنت ته ورسېږي چې مدینی سره مینه پیدا کې جنت ته ورسېږي پیږي نو د سموایا او چې الله ز په جنت سکوما او خدای وې دا ستاد پر ما تیار کړی دی او غواړم انا وجعلني من ورثه جنت النعیم مدینه م غواړه هغه جنت ته په دنیا پیږي خبر او دویم د الله د عذاب نه د جهنم د اور نه پناه غواړي په الله سره چې الله د جهنم نه مې وساتي د جهنم د عذابونو نه مې وساتي او چا چې په دې میاش کې یو روزیدار باندې او بوس کړي یا شربت یا په الله پاک بدی بنده ته زما د حوض کوثر نه شربت ورکړي او دا داسې ښکلی شربت دی چې په ټول میدان محشر کې به دی تږی نشي تر دې چې جنت ته به ولاړ شي تاسو وایئ سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم
یو ځل د روژې میاشتې ته نږدې خبرې وفرمایلې. په هغې کې وفرمیل که زما امت ته پته ولګي چې د روژې میاشت کې څومره ګټه ده، نو دوی به دا ارمان کوي چې یا الله ټول کال روژه وی، ټول کال رمضان وی. سبحان الله. یو سړي ورته عرض وکړه د الله پیغمبره تاسو خو موږ ته لږ بیان وکړئ کنه چې دې کې څه څه دي. صحابه مبارک نبی کریم ورته وفرمیل واوره روژه دومره مقربه معززه او لویه میاشت ده چې د کال د اول نه د روژې په احترام کې جنت ښایسته کیږي، جنت ښکلی کیږي، هغې کې تیاری کیږي. کله چې ډومبۍ روژه شي د رمضان، د عرش نه لاندې یو هوا راوالوځي، د عرش نه لاندې طرف نه یو هوا راوالوځي، نو هغې سره د جنت د ونو دا پاڼې یو بل سره وجنګېږي او داسې یو نغمه غوندې ترې جوړه شي، یو زمزمه غوندې ترې جوړه شي. نو د جنت هغه حوري چې ډېرې ښکلې سترګې دي، څه شی؟ سترګې، حور العین ورته وایي. قرآن کې هم ذکر دی او په احادیثو کې هم. سترګې ډېر عجیب نعمت دی که د انسان د حسن یو عظیم مرکز خلم د سترګې هم دی. دې کې بیا تاسو محمود وردن نه کوئ. یو شعر به ته ووایم عجب قانون ہے عشق کا گناہ آنکھ کرتی ہے سزا پھر دل کو ملتی ہے. گناہ آنکھ کرتی ہے سزا پھر دل کو ملتی ہے. سترګې خو ډېر عجیب شی دی که د انسان قابلیت د سترګو نه معلومیږي، د انسان شرافت د سترګو نه معلومیږي چې دا شریف انسان دی، د انسان غلطوب د سترګو نه معلومیږي، د انسان شومتوب د سترګو نه معلومیږي، انسان حیا د سترګو نه معلومیږي، د انسان نرم دلی او سنگ دلی د سترګو نه معلومیږي. عجیب نعمت دی. خدای زموږ سترګو کې حیا پیدا کړي. الحیاء فی العیون. علماء کرام لیکي حیا په سترګو کې وي. بهرحال نو جنت کې حورې دي او احادیثو کې خصوصا نور صفتونه کې د سترګو ډېر ذکر راځي. نو دا زمزمه چې شروع شي نو دی دا د جنت حورې حیرانې شي چې دا څه چلو شو. دوی ته وویلی شي چې دا د روژې میاشت راغله که نو د هغې په راتګ سره د عرش د لاندې نه هوا راوالوتل او د جنت د ونو دا پاڼې یو بل سره وجنګېدې. دا حورې اوسې نه دعاګانې شروع کړي، الله ته زاري کوي یا الله دا روژېدار بندګان زمونږ په دې کې حصه وکړي، د دې میاشتې روژې چې څوک نیسي یا الله مونږ له داسې خاوندان راکړي او یا الله مونږ دی له ورکړي. اورې که نه په دنیا کې چې لږ مالدار یا لږ ښکلي خلک ناظم او ملا او نیکه او نیا او مور او خور ټول په جرګه کوي او هغه یې نه ورکوي، داسې نه کوي. او دلته کې د روژې برکات وګوره چې د روژې په برکت هغه د جنت حورې دعا کوي یا الله دا روژېدار خاوندان مونږ له راکړي. یا الله د دې میاشتې چې څوک روژې نیسي زمونږ په دې کسانو کې حصه وکړي، مونږ د دوی په نکاح کې راوړی او مونږ دوی ته ور نصیب کړي. یو هلک و یو جینۍ یې خوښه وه لکه ځان چې والي، نو ډېرې زیاتې جرګې مرکې پرې وکړې، هغه یې نه ورکوله ځکه چې خلک خو جدا جدا معیارونه لري. یو مولوي صاحب ته راغو، وایي مولوي صاحب یو تعویض خو راله ولیکه چې دا کار زما وشي. مولوي صاحب ورته وایي دا د تعویضونو کارونه چې قسمت کې دي خدای به درکړي. تاسو وګورئ دلته کسان ناست دي چا تعویض کړی او په هغې واده شوی دی. یاد ساتئ د خدای په ذات یقین ساتئ. دم درود شته خو دا تعویض ناروا دی.
دا سحر وي، دې ته تعویذ مه وایه، دا جادو دی او نه کېږي، تقدیر نه بدلېږي. هسې بس پیسې او دین تباه کې ځان له چې د داسې دونه تیز تعویذ دی ځان له تعویذ وکړي چې د نور نه بېغمه شي. په لارو کوڅو کې په بازار کې ناست دی او توتي ځان سره ایښي او سلیوټي باندې یې لیکل کړي او دوه درې کتابونه یې مخې مخکې دا شي نه ډېر په دې ښار کې اوس هم شته، پنجاب کې زیارتونو او دغه کې، او دې ته دوی پیران وایي، حالانکې هغه ډاکوان او غلی، دین خو نشته، عقیده خو نشته، پوهه خو ډېره کمه. بهرحال زما عزتمندو، الله دې په ټول مخلوق رحم وکړي. نه غالب یو مولوي صاحب ودې زه به ته دعا کوم، دعا ټیک ده چې الله دی له ورکړي، دعا سره قسمت بدلېږي که نه. ډېره موده بعد دا مولوي صاحب او دا نوجوان یو بل سره ملو شو، مولوي صاحب ورته وایي څنګه چل دی کار وشو که نه؟ وایي دعا کوه مولوي صاحب، کار مې نیمې ته رسولی دی. څه شی بولو نه، کار مې نیمې ته رسولی دی. نیمې ته دې څنګه رسولی؟ وایي ما قبوله کړې ده چې ما قبول کړي، بس ما خو قبوله کړه نو نیم کار وشو، چې اوس ما قبول کړي. دا د رمضان برکت دی چې د جنت هغه حوري چې نه حیض راځي، نه نفاس راځي، نه ترخ بوی کوي، نه خوله بوی کوي، نه جګړه کوي، نه فتنې جوړوي. الله ته سوال کوي چې یا الله دغه روجهدارو کې زمونږ قسمت وکړي چې زمونږ سترګې په یخې شي او د هغې سترګې په مونږ باندې یخې شي. الله فرمایي سورة رحمان کی حور مقصورات فی الخیام، حوری دی چې باندې کړی شوي دي په خیمو کې. د دې جملې څه مطلب دی؟ د ښځې لوی صفت دی دا چې بار نه ګرځي او په خپل کور ناست دی، نو مقصورات ځکه وایي په دې آیات کې. یا دویم مطلب دا دی د ښځې لوی صفت دا دی چې د بل چا حسن ته نه ګوري او صرف د خپل خاوند حسن ته ګوري. مقصورات خپل نظر یې بند کړی وي په خپل خاوند پورې. اورې که نه اورې، د خدای په کتاب کې خو ډېر حکمتونه دي، الله دې پرې مونږ تاسو ټول پوه کړي او انشاءالله الله پاک به پرې وپوهېږي. دونه مجاهده تاسو کوئ که نه او په دې ګرمۍ کې ناست دی په ګنټو، نو دا د الله فضل دی که نه، دا الله غوښتي ده چې موږ ته علم د قرآن راکړي. ښه بیا دغه حورو لږ تفصیل کوي روایات، وایي په هره جینۍ او په هره ښځه د جنت او په هره حوره باندې او یا قسمه خوشبویي به لګېدلي وي، او یا قسمه، او د هغې خوشبویۍ رنګ به او بوی به د بلې نه جدا وي، هر یو به د بل نه جدا وي، او بیقوت په او یا قسمه خوشبویي دې نه ځي. په دنیا کې چې ته یو عطر ولګې نو د پاسه په بل قسم یو غالب کېږي که نه، بل ختمېږي. قیمتي نه قیمتي عطر چې بل پې ولګې هغه د هغې نه چې قیمتي هغه ختم شي. دلته به دا او یا واړه د بل په رنګ نه غالبېږي، د بل په بوی به نه غالبېږي. او د اری حوری با او یا زرا خادمانی وی، د دې حورو او یا زرا خادمات وی، د دې حاجت او خدمت به پوره کوي، او یا زرا خادمان به وسره. ار یو سره به یو پاڼه وي د سرو زرو، یو کاسه به غټ پلیټ به دا صفحتون دی، یو صفحه یو صحفه ده، نو کاسې ته وایي. نو یو غټ طالب د سرو زرو او پاغي کې به قسمه قسم طعام وي، د هرې
نوړی خوند به د بل نه جدا وي. لکه دنیا کې ولګه تیره کړې ده که نه، دی چې یو نوړی والي د هغې به یو خوند وي، چې دویمه والي د هغه زوړ خوند به تېر شي، بل خوند به راشي. او د هرې ښځې به اویا کټونه وي، تختونه به د سرو یاقوتو نه به جوړ شوي وي، او په هر کټ باندې به اویا قسمه توشکونه پراته وي، چې استرونه به د ریخمو وي. سبحان الله. استری چې د ریخمو نو بره به څنګه وي، پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ او د هر تخت د پاسه به اویا متکي وي. پوهېږئ متکي؟ تاسو پکې بحث کوئ، یو بل سره پرې جنګ کوئ. او دغه شانتي مقامات بیا خاوند ته هم ورکولی کېږي. او په هر تخت باندې به خاوند ته چې کوم تخت میلاو شوی دا به د سرو یاقوتو وي، دا به د سړو د شان مطابق، او په هغې باندې به ملغلرې جړو شوي وي، او د سرو زرو کړۍ به وي. دا ولی د هرې ورځې د روجې په بدله کې صرف د یوې روجې په بدله کې جدا جدا دا ثوابونه او مقامات په جنت کې درته میلاویږي. هذا بكل يوم صامه من رمضان. دا د هرې ورځې د روجې چې د رمضان نیولې دي د هغې په عوض کې به درته میلاویږي. سوا ما عمل من الحسنات، د نورو نیکو ثوابونه خو لا جدا جدا دي. تاسو وایئ سبحان الله. روایاتو کې راغلي دي چې جنت د ابتدا د کال نه ښایسته کولی شي، نو چې کله یو لومبۍ ورځ راشي د رمضان اوله شپه شي، نو د عرش نه لاندې یو هوا والوځي، د هغې هوا نوم په جنت کې مسیره دی. نو په هغې سره دا مسیره هوا چې راوالوځي د جنت د ونو پاڼې به یو زمزمه وکړي، یو شنګار غوندې به وکړي، یو بل سره وجنګېږي، او دا څانګې به یو بل سره وجنګېږي، نو د هغې به یو ډېره ښکلې غوندې نغمه جوړه شي چې داسې نغمه به چا په ژوند کې نه یې اورېدلي. نو دې نغمې سره به د جنت حورې د جنت د بالاخانونو او بنګلو نه روځي، او را به شي په جنت کې به ودرېږي منځ کې اوچته موړه باندې، او دی به وایي داسې څوک شته دی چې زموږ نکاح کول غواړي. الله دې دپاره دې پیدا کړي دي که نه؟ نو داسې څوک شته دی چې مونږ ځان ته په نکاح کول غواړي. بیا به دا ښکلې سترګو والا حورې د جنت داروغه او څوکیداره مالک فرشته رضوان صاحب ته ووایي چې یا رضوانه دا څنګه ښکلې شپه ده، دا څه شی دی، نن څه شپه ده؟ نو هغه به دوی ته ووایي لبیک، حاضر یم. د جنت دې حورو ته به رضوان صاحب ووایي چې حاضر یم. رضوان علیه السلام به بیا دوی ته ووایي چې دا ړومبۍ شپه ده د روژې د میاشتې، د رمضان لومبۍ شپه ده. دا فضا چې ښکلې شوې ده، دا ښکلې نغمه تاسو اورئ، دا خوشبودارې هواګانې دي، دا د رمضان د لومبۍ شپې اعزاز کې الله کوي. داسې بیا به ویلی شي چې په دې کې د جنت دروازې کولو شوي د نبی علیه السلام د امت روجېدارو ته، او الله به وفرمایي اے رضوانه د جنت دروازې کولاو کا، او اے مالکا د جهنم فرشته مالک لاړه شه
او د جهنم دروازې بندې کا او اے جبرئیل علیہ السلام لاړ شزمکه ته کوشا غټ غټ سرکش شیطانان وتړه او د ای په سټونو کې بیړۍ واچوا او بیا په سمندر کې وغورځوا. الحمدلله زکه چې زما په حبیب زما د حبیب په امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت باندې روجي خرابې نه کی. سبحان الله. الله رب العالمین د رمضان په عرش پکې د یو فرشتي په ذریعه اعلان فرمایي درېزل څوک داسې شته چې سغواړي چې زه سوال قبول کم، څوک توبه ویستونکی شته چې توبه وباسي چې زه توبه قبول کم، څوک د ګناه معافي غوښتونکی شته چې زه ګناه وبخم. داسې دعاګانې کېږي، اوازونه کېږي. او الله په عرش په د روجه کې د روجې ماتي په وخت کې الف زر زل چې زر شي سودی جوړي 1000 زل چې 1000 زرګونو نسو جوړي ټول وای کړه ریاضی ډیره کمزور 1000 زرګونه الف سود جوړ شو جی 10 लाख. الله رب العالمین د هر روزه ماتي په وخت کې 10 لک دوزخیان د جهنم د اور نه آزادي. په دې روایت کې دارل ابل روایت کې 60,000 راغلي دواړه صحیح. د خدای رحمت د دینم زیات. كلهم قد استوجبوا النار دا ټول هغه کسان دي چې دی باندې جهنم واجب شوی. خبرو بیګه دوست او کله چې ډومبه شپه شي د ليله القدر شپه راشي کله چې ليله القدر شي الله جبرئیل علیہ السلام ته حکم وکي هغه د فرشتو په یو جماعت کې په یو ډله کې زمکه تراشي او دې سره شنه جنډه وي او دا شنه جنډه د خانه کعبه د پاسه ولګي او د دسل وزري وي. په کال کې یو موقع کې دا ټول نه خوري خو په دې شپه دا ټول خوري کی نو مشرق نه مغرب پورې ورسیږي دا غینه ووري. جبرئیل علیہ السلام دې نور فرشتو ته تقریر شروع کی چې لاړ شي په ځمکه باندې وګرځيږي چې څوک منځ کوي یا ذکر کوي یا تلاوت کوي پاغي باندې سلامونه واچوي ليله القدر کې او هغه سره ستړي مشي کوي او هغه چې کوم دعاګانې کوي پاغه دعا باندې ورته امين وایي. د ماسختن نواله د شپې د وخت نه ما خام نواله تر سحر پورې ليله القدر ټول شپه د خیر او برکات تقسیمیږي. کله چې سحر شي نو جبرئیل علیہ السلام فرشتو ته आवाज وکي او فرشتو کوچته زی چیزو نو دا فرشتي راشي جبرئیل علیہ السلام ته عرض وکي الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د امت د دعاګانو بارکه څه فیصله فرمایله او د نبی علیہ السلام د امت په حاجتونو ضرورتونو باندې الله سو فرمایل. نو جبرئیل علیہ السلام متو فرمای الله د نبی پاک صلی الله علیه وسلم امت ته پدیش په باندې نظر د رحمت کو نو دا ټول بخل سیوا د سلورو کسانو نه
نو دا فرشتي ورته عرض وکړي چې دا څلور کوم نه بخي دا څوک دي. هغه یې ورته وفرمیل یو هغه سړی چې همیشه شراب څښي، نشهیي دی، شرابي. دویم د مور او پلار عاق شوی. دریم رشته پرېښودونکی او څلورم کینهګر سړی. چا چې رشته پرېښوده، څوک چې ملامت و. رشته پرېښودونکی دې ته وایي چې په هغې کې څوک ملامت و، څوک په غلط و. اوس ډېر خلک ظلم کوي او بیا وایي معافي کوه رشته ده زموږ ستاسو، او بل بیا چې موقع ورته میلاو شي نو بعضې سادهګان وایي چې یاره نو هغه ظالم ته ډېره موقع ورکړي. نه، چې کوم سړی په غلطه او غلطه غلطي نه پرېښودله نو ته پې ګناهګار نه یې، او که معافي کړې نو ډېره لویه خبره ده. الله دې موږ کې د معافۍ ماده پیدا کړي. بیا دې ورته عرض وکړو چې دا کینهګر څوک دی. وایي دا سړی زړه کې بغض ساتي او همیشه د بدلي اخیستلو په کوشش کې وي. نو کله چې د اختر شپه شي نو دې ته لیلة الجایزه ویلی شي. څه شی؟ جایزه انعام ته وایي. نو د اختر په سحر باندې الله فرشتې راولیږي هر ښار ته، ځمکې ته راکوزي شي او په کوڅو کې ولاړي او دا فرشتې اوازونه کوي او د فرشتو دا اواز ټول مخلوق اوري سیوا د انسانانو پیریانو نه، ځکه چې موږ ایمان په غیب وروړی دی، موږ په امتحان کې یو کړ. نو د کوڅو کې ولاړې فرشتې اوازونه کوي اے د نبی پاک امتا لاړ شئ اوځئ هغه سخي رب یاد کوي. د اختر مونځ ته روځئ که نه، هغه ذات چې سخي دی او ډیره بدله ورکوي په لږ عمل باندې او د ډیرې غټې ګناه نه بخښنه کوي. نو کله چې دی عیدګاه ته او د اختر مانځه ته راشي الله رب العالمین په دی باندې ډېر لوی فخر کوي. فرشتو ته وفرمایي څه بدله ده د هغه مزدور چې مزدوري کړي په پوره طریقه باندې. نو فرشتې الله رب العالمین ته عرض وکړي چې یا الله ای زمونږ مولا د داسې مزدور بدله خدا چې د ته مزدوري پوره ورکړی شي. نو الله پاک ورته فرمایي فرشتو تاسو ټولو مې ګواه کړئ، تاسو ټولو مې ګواه کړئ چې د دې خلکو د روجو ثواب او د تراو ثواب ما خپل رضا او مغفرت دی ته ورکو. روجي او تراوی دی وکړل، روجي ونیولې تراوی پابندۍ سره وکړي، د دې په عوض کې مې دی ته مغفرت او خپل رضا ورکړله. او بیا الله بندگانو ته فرمای ای زما بندگانو ما نه سوال کوئ، زما دې په خپل عزت قسمی. الله فرمای زما دې په خپل لوی قسمی تاسو به ما نه نن څنګه غواړئ، څه شیم چې غواړئ په دې جمع کې زه به تاسو ته درکوم. که د آخرت وي آخرت نعمت به درکوم، که د دنیا وي دنیا به درکوم. او که چېرته کې ستاسو د هغې دنیوي نعمت باره کې ستاسو څه نقصان نو نه درکوم، زه به ګورم کوم شي کې چې ستاسو خیر یې هغه به درکوم. او ای زما بندگانو زما دې په خپل عزت قسمی زه به په تاسو باندې پردې اچوم، ستاسو ګناهونه به پټوم تر څو پورې چې تاسو ما نگهبان ګڼئ او ما په خپل نیتونو کې ساتئ، ما ته توجه کوئ. زما دې په خپل عزت قسمی چې زه تاسو نه شرموم. لاړ شئ د عیدګاه او د اختر د مانځه نه واپس شئ، تاسو ما بخلی یې، تاسو زه راضي کم، زه تاسو نه راضي یم. نو فرشتې ډېرې زیاتې خوشحاله شي او یو بل ته زیري ورکړي فرشتې چې یا الله د نبی علیه السلام امت ته په اختر کې تاسو څومره لوی نعمت ورکو چې د رمضان میاشت تېره شوه
او تا دا انعامات ورک. الله دې په خپل فضل په خپل مهرباني د دې ټولو ثوابونو موږ مستحقین وګرځي او ټول امت ته الله کریم دا خیر ورکی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.